د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ وئ. اوس تاسې پام راړوم تازه او مهم خبر ته. ملګري ملتونه وایي طالبان له میرمنو سره په کړو ژمنو وفا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وایي چې طالبانو له افغان میرمنو او نجونو سره پر کړو ژمنو وفا نه ده کړې. د آی پی اژانس د راپور له مخې نوموړي خبریالانو ته ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او دا موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې دوی دا مسله له پامه نه غورځوي او په خبره یې اوس مهال هم دوی هره ورځ له طالبانو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. ګوتریش دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد د 80% په غیر رسمي ډول چلیږي او ښځې پکې مرکزي رول لري، نو له میرمنو پرته د افغانستان اقتصاد هم په پښو نشي درېدلی. هغه څرګنده کړې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو پر لور روان دی او ټولو ته پکار ده داسې لارې ولټوي چې د افغانستان اقتصاد بیا ساه واخلي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې نوي مسؤل ویلي چې د افغان میرمنو د غږونو د اورېدو او ملاتړ لپاره خپل کار پیل کړ. مویز دوراید پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل ټاکل شوی. سره له دې چې ښاغلي مویز د افغان میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو ګڼو فعالانو د یوې ښځې پر ځای د هغه په ټاکنه باندې نیوکه کړې ده. اخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغان میرمنو او نجونو په سختۍ ګټل شوي لاسته راوړنې باید خوندي او حقونه یې تامین شي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له افغان میرمنو پرته به د افغانستان اقتصاد او ټولنه هیڅکله بیا په خپلو پښو ونه درېږي. او بلخوا امریکا د افغان کډوالو د لیږد او استوګنې لپاره ځانګړي استازي ټاکلي. امریکا د افغان کډوالو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره ځانګړي استازي او مسؤله ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې پخوانۍ ډیپلوماته الزابت جونز د افغان کډوالو د لیږد او ځای پر ځای کولو د نوې مسؤلې په توګه ګمارل شوې ده. هغه به د افغانانو له ایستلو نیولې تر ځای پر ځای کولو پورې ټوله پروسه څاري او تنظیموي به. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مګړې د کډوالو د وتلو بهیر ګډوډ دی او دوی هڅه کوي هغه کسان ولېږدوي چې په رښتینې معنا له خطرونو سره مخ دي. امریکا له افغانستان تر وتلو وروسته زرګونه کسان له دې ځایه لېږدوي چې د راپورونو له مخې د مګړې د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي او ځینې ان د دې غوښتونکي دي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.